خبرونه به راتېر شم څو شعرونه به درته ویم چې حسن د مذهب د تقاضو سره کار نه ساتي. حسن د مذهب د تقاضو سره کار نه ساتي. ډېر مسلمانان مې په هندو مین ولیدو. ډېر مسلمانان مې په هندو مین ولیدو. حسن د مذهب د تقاضو سره کار نه ساتي. او تا چې د پښتو په دې وطن کې مینه وکړله، تا چې د پښتو په دې وطن کې مینه وکړله، نو چا وي چې اوسئ د ازمرو سره کار نه ساتي. او تا چې د پښتو په دې وطن کې مینه وکړله، نو چا وي چې اوسئ د ازمرو سره کار نه ساتي. یو خاص مینومه خو لاړم عام ته ورسېدم، د چا د خولې یو اخري سلام ته ورسېدم. د جانان کلي کې به کومه دروازه ټکوم، د جانان کلي ته ایله ماښام ته ورسېدم. د جانان کلي کې به کومه دروازه ټکوم، د جانان کلي ته ایله ماښام ته ورسېدم. د بېلتانه د غږ نه پس هغسې پاتې نه شوم، د بېلتانه د هغې غږ نه پس هغسې پاتې نه شوم. عشق ولاړم آخر الزام ته ورسېدم. هر څه چې وو خو ګوټ کول تې مجبوري وه زما، تندې اغستی وم د زهرو جام ته ورسېدم. هر څه چې وو خو ګوټ کول تې مجبوري وه زما، تندې اغستی وم د زهرو جام ته ورسېدم. او یو غزل درته یم، ما چې پوره نه دی ویلی، نن درته پوره یم چې که نن یې پرېښودو باور وکړه سبا یې وجني. که نن یې پرېښودو باور وکړه سبا یې وجني. هغه د امن نوم اخیستی خامخا یې وجني. ښکلې ډرامه ده خو د یو کردار یې ډېر خفه کړم. ښکلې ډرامه ده خو د یو کردار یې ډېر خفه کړم. ګوره پښتون چې پکې وجني په رښتیا یې وجني. او د دوو مینو احتجاج په خپل مرګ دغه و چې د دوو مینو احتجاج په خپل مرګ دغه و چې ولې د یو بل آخر جدا جدا یې وجني. پرور مې وجني که پوښتنه د خپل حق مې وکړه، پرور مې وجني که پوښتنه د خپل حق مې وکړه. که رور مې غږ وکړو قسم دی چې په ما یې وجني. یاره خدا بیا ورته ووایي منصور صاحب. که پرور مې وجني که پوښتنه د خپل حق مې وکړه، او که رور مې غږ وکړو قسم دی چې په ما یې وجني. او وایي چې هسې نه سزا ورپکې روغ پاتې شي، وایي چې هسې نه سزا ورپکې روغ پاتې شي. اوس یې تیارو ته نه راکاږي په رڼا یې وجني. وایي چې هسې نه سزا ورپکې روغ پاتې شي، اوس یې تیارو ته نه راکاږي په رڼا یې وجني. او اوس تا هغې ماشومې له جواب ورکړه نړۍ خو نړۍ، هغې ماشومې له جواب ورکړه نړۍ خو نړۍ، چې وږې ده خو که ډوډۍ غواړي بابا یې وجني. هغې ماشومې له جواب ورکړه نړۍ خو نړۍ، چې وږې ده خو که ډوډۍ غواړي بابا یې وجني. اوس تا منصور د عشق په داسې مقام ودرېده چې اوس تا خیرې څه چې جانانه ستا دعا یې وجني. په خپله مینه کې ناکامه شو خو دومره ده چې په خپله مینه کې ناکامه شو خو دومره ده چې اوس چې څوک مینه کوي موږ نه دې دعا واخلي. په خپله مینه کې ناکامه شو خو دومره ده چې اوس چې څوک مینه کوي موږ نه دې دعا واخلي. او د دغې ذوق اندازه به سړی څنګه کوي، د دغې ذوق اندازه به سړی څنګه کوي، لکه یو ښکلی دی د غوږ په خوا کې ساه واخلي. او زه که په کار شمه نو څه به وکړم، زه که په کار شمه نو څه به وکړم، که په روزګار شمه نو څه به وکړم. زه که بېلارې یم نو څه مې وکړو، ماشومان مې ولیدل ما زه که بېلارې یم نو څه مې وکړو، زه که په لار شمه نو څه به وکړم. او په روغ صحت مې کومه توره وکړه، که لا بیمار شمه نو څه به وکړم. زما په خیال هم دومره وپوری. یو غزل وته استشان روماني. کله هم چې ستا په باب کې لاس اوچت کم، کله هم چې ستا په باب کې لاس اوچت کم، هم دعا کوم او هم ورسره جاړم. د حالاتو او ضمیر په منځ کې ګیر یم، د حالاتو او ضمیر په منځ کې ګیر یم، هم ګناه کوم او هم ورسره جاړم. دا ستا څه غوښتنې زړه نه مني یاره، دا ستا څه غوښتنې زړه نه مني یاره، ستا رضا کوم او هم ورسره جاړم. او قرباني سوي محبوبې ستا وعده له، قرباني سوي محبوبې ستا وعده له، هم
سودا کوم عمر سره جاړم دا لاره دا ګودر دغه کوڅه به درته پرېږدم دا لاره دا ګودر دغه کوڅه به درته پرېږدم ای لاړ به شمه ډېره سرمایه به درته پرېږدم او دا مه وایې چې زه به درنه لاړ شمه ته کښېنه بلال یمه قسم دی مدینه به درته پرېږدم دا مه وایې چې زه به درنه لاړ شمه ته کښېنه بلال یمه قسم دی مدینه به درته پرېږدم پکې د ټول ژوندون کیسه یې مکمله وکړه یو مین داسې یوه چغه د مختله وکړه پکې د ټول ژوندون کیسه یې مکمله وکړه یو مین داسې یوه چغه د مختله وکړه هغې کوچې ته به راغونډو خلکو څنګ نه جړل هغې کوچې ته به راغونډو خلکو څنګ نه جړل هغې کیسه د پېښور نه تر کابله وکړه هغه چې تا د خپل ځانه بیلوو جړلې سموده پس مې په یو غره کې سیکاو جړلې سلو اقرار ورپکې پټو ما وسوم جړوي سلو اقرار ورپکې پټو ما وسوم جړوي زما د مینې نه انکار چې یې کاوه جړلې په هغه راز باندې اوس لږ لږ پوهېدلی یم چې زما لاس یې خپلو لاسو کې نه و جړلې دومره یې وویل کیدی شي اخرې دې دن شي موږ سوات کې پړونې وایو دلته کې دومره یې وویل کیدی شي اخرې دې دن شي او مخ په پړونې کې ورو ورو پټاو جړلې هغه چې ما پکې باور د محبت ورکوو هغه مقام یې راته ورو ورو یاداو جړلې هغه ویلي و چې بیا د یار د کلي نظم منصور بیا یې تلو ته ځان تیاراو جړلې هغه ویلي و چې بیا د یار د کلي نظم منصور بیا یې تلو ته ځان تیاراو جړلې د یو ملګري د غزل فرمایش کړی درته یم چې هغه خبر زما په سترګو کې د سواله نه وه هغه خبر زما په سترګو کې د سواله نه وه هغه مینه وه خو ما غوندې لیواله نه وه یا به په ما پسې خفه وه یا به بل څه چلو یا به په ما پسې خفه وه یا به بل څه چلو خو چې ډولۍ ته ورختله نه خوشحاله نه وه یا به په ما پسې خفه وه یا به بل څه چلو خو چې ډولۍ ته ورختله نه خوشحاله نه وه ګېډۍ وړی شم لو کولی شم په ګوټ کې خیم ګېډۍ وړی شم لو کولی شم په ګوټ کې خیم زما باسې په نصیب کې کلیواله نه وه ګېډۍ وړی شم لو کولی شم په ګوټ کې خیم زما باسې په نصیب کې کلیواله نه وه هغه هوښیاره وه د مخکې نه ډاډه اوسېده هغه هوښیاره وه د مخکې نه ډاډه اوسېده هغه چې تله هغه زما غوندې بدحاله نه وه ما ته اکثر به یې خندل چې بنګړي چاله اخلې ما ته اکثر به یې خندل چې بنګړي چاله اخلي نن چې ته نه وي نو نن هغه بنګړي واله نه وه چې زما حال ته یې کتل منصوره غلې شوله چې زما حال ته یې کتل منصوره غلې شوله پوه یم ستاسې خو راغلې زما خواله نه وه بننه بس دی